د اندلس تاریخ پنځمه برخه. بیا تل کاشغر او پرغانی مسلمان زوږ د تکبیر او د اذان دې څه شو ها پرونی زرین دوران دې څه شو د مسلمان مسؤلیت. یو بل اعتراض هم موجود دی چې وایي خلک پرېږدي چې د هر چا تابعداري کوي ودې کړي. موږ ولې په دې ځان مشغولوو چې خلک د یو الله جل جلاله عبادت ته رابولو؟ ولې هغوی ازادۍ ته نه پرېږدو چې هر څه د هغوی زړه غواړي هغه دې وکړي؟ د دې اعتراض په جواب کې به ووایو الله تعالی مسلمانانو ته دا مسؤلیت سپارلی چې د الله جل جلاله پیغام ټولو ته ورسوي، چې دغه مسؤلیت ابن عامر رضی الله عنه د پاریس د لشکر له سپه سالار سره د قادسیې د جګړې په موقع د محاورې په وخت کې داسې خلاصه کوي: الله جل جلاله موږ رالیږلي یو تر څو د هغه بندگان د بندگانو د عبادت څخه خلاص کړو، د الله جل جلاله عبادت او همدارنګه د باطل دین څخه د اسلام حق دین ته راوبولو. نو په دې دنیا کې دا د یو مسلمان مسؤلیت دی چې خلک د بوتانو او د بندگانو له بندګۍ څخه خلاص کړي او د یو الله جل جلاله عبادت او بندګۍ ته یې راوبولي، لکه څنګه چې الله جل جلاله فرمایي: بسم الله الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت. ژباړه: تاسو بهترین امت یاست چې د خلکو لپاره راوتلي یاست. همدارنګه په بخاري شریف کې له ابو هریره رضی الله عنه څخه روایت دی: له تاسو څخه بهترین خلک هغه څوک دي چې خلک په زنځیرونو تړلي راوړي تر څو اسلام کې داخل شي، یعنی د دوزخ له اور او د حاکمانو د ظلم څخه ورته نجات ورکړي او اسلام ته چې د عدل دین دی راوبلي. په دې ډول چې یو کس خپل ځان د یو لوړ ځای څخه غورځوي او بل کس هغه کلک ونیسي او د غورځېدو څخه ورته نجات ورکړي، نو په دې صورت کې داسې څوک به پیدا شي چې دغه نجات ورکوونکي ملامت وګڼي چې تا ولې هغه ته نجات ورکړ. په همدې شکل کله چې یو څوک په دنیا کې په غلطه لار روان وي هغه حتما دوزخ ته ځي. نو په دې صورت کې یو کس د غلطي لارې څخه د اسلام د مبارک دین حقیقي لارې ته رابولي او هغه کس د دوزخ له اور څخه نجات ورکړي، نو آیا دغه کس ملامت دی چې هغه بل کس ته د دوزخ له اور څخه د اسلام د حقیقي دین په واسطه نجات ورکړ؟ په همدې ډول ځینې نور خلک دي چې د لشکرکشي په واسطه دا کار کوي، یعنی خلک د اسلام دین ته رابلي تر څو د دوزخ اور څخه نجات پیدا کړي، ځکه هغه څه چې د لشکر په واسطه نشریږي هغه خاص د دعوت په اساس نه خپریږي، ځکه داسې خلک هم شته چې اصلا دعوت ته غوږ نه نیسي. نو په دې صورت کې لشکر ته ضرورت پیښیږي تر څو خلک دعوت ته غوږ ونیسي او په دې وپوهیږي چې موږ چې سره دول په هغې کې زموږ نجات دی او څه مو چې کول په هغې کې زموږ تباهي ده. نو بیا په خپله د اسلام دعوت قبلوي او د نجات لاره ځان ته ټاکي. که موږ د اسلام تاریخ ته یو زغلنده نظر وکړو نو داسې ډیرې پیښې به مو تر سترګو شي. کله چې د اسلام لشکر په فاتح ډول نورو هیوادونو ته داخل شوی دی نو خلک ډلې ډلې په خپله خوښه او بدون له جبر څخه د اسلام په مبارک دین کې داخل شوي دي او نجات یې موندلی دی. بعضې خلک وایي چې نورو ملکونو ته د اسلام د لشکرونو داخلېدل د دې آیات سره مخالف عمل دی، لکه الله جل جلاله فرمایي: بسم الله الرحمن الرحیم لا اکراه فی الدین. ژباړه: په دین کې جبر نشته. خو دغه ړوند فکره او بېعقله خلک د دې آیات په سمه معنا نه پوهیږي او له دې آیات څخه یې غلطه معنا اخیستی. په حقیقت کې نورو هیوادونو ته د اسلام لشکرو ننوتل د دې مبارک آیات سره مخالفت نه دی، ځکه هر کله چې مسلمانانو نورو هیوادونو ته داخل شوي دي نو خلکو ته د اسلام ښوونه کوله، وروسته له هغه به یې خلکو ته اختیار ورکاوه چې اوس تاسو خوښه اسلام قبلوئ او که په خپل پخواني دین پاتې کیږئ. اسلام ته د ټولو اړتیا
د دې نړۍ ټول خلک د اسلام مبارک دین ته ضرورت لري، ځکه چې اسلام د سلامتۍ او امن دین دی، او که چیرته خلک د اسلام دین ونه مني نو بې له شکه د زیاتو مشکلاتو سره به مخ سي. مثلا که د نړۍ لویو دولتونو ته وګورو، هلته چې د اسلام مبارک دین نشته نو د هغوی قوانین ډیر ظالمانه دي، په خاصه توګه د غریبو او ناداره خلکو لپاره، او همدارنګه اخلاقي ناروغیانې پکې له حده زیاتې شوي دي. کیدای شي تاسو د ایډز د کانفرانس په باره کې اورېدلي وي چې د 20 کلونو په موده کې، یعنې د 1980 میلادي کال څخه تر 2000 کاله پورې 20 میلیونه خلک د دغې ویژونکې ناروغۍ په اساس هلاک شوي دي، چې د دوی څخه تر ټولو کمترین تعداد د اسلامي هیوادونو څخه دی. او کیدای شي چې دا طبیعي نتیجه وي او دغه مرض الله جل جلاله د هغو کسانو لپاره پیدا کړی وي چې د الله جل جلاله د دین او شریعت څخه لرې وي. که چیرې موږ اسلامي فتوحاتو او جنګونو ته وګورو نو په هغه کې پر 11 برخه د 20 میلیونه هم نه دي وژل سوي، علاوه له دې چې 20 میلیونه نور انسانان د دغه وژونکي ناروغۍ له امله د مرګ انتظار کوي، چې دا ټول د اخلاقي فسادونو او د اسلام د مبارک دین څخه د لرېوالي او د الله جل جلاله د حکمونو څخه د نافرمانۍ نتیجه ده. یا تاریخي اندلسا تا توایم، د نیل وادي او افریقا توایم، درځخه بل عمر مختار غواړم، د طرابلس د زړه درزا توایم، درنه طارق درنه موسی غواړم، ابن تشفین درځخه بیا غواړم، ها اموي عبدالرحمن دې څه شو، ها پرونی زرین دوران دې څه شو، لسر درود قرطبي مسلمه، بیا تل کاشغر او پرغاني مسلمه، زوږ د تکبیر او د اذان دې څه شو، ها پرونی زرین دوران دې څه شو، نن د عربو جزیره ویده ده، عثماني ترک قسطنطیه ویده ده، د صلیب توغرنه القدس بخوي، خدای هلال می زمزم ویده ده.